د ناري یعنی سهار چای خوړل په ځوانانو کې د چاقۍ مخنیوی کوي. ډیره ښه خبر ده. څوک چې ناری کوي یعنی سهار چای خوري، د ناری کول کنه د چی شي باعث ګرځي؟ د دې باعث ګرځي چې چاق نسو. صحیح ده؟ چاق نشو. دا یو خبر. یو مطالعه د چاقۍ او د ناری کولو په اړه په 2214 هغو کسانو باندې شوې وه چې د 18 کلونو څخه یې عمر کم و، یعنی د اطفالو د څانګې مربوطه و، ټول کوچنیان و. دا مطالعه په 5 پړاوونو کې پای ته ورسېده چې په عامو ښوونځیو کې ترسره شوې وه. شنونکو داسې لیکلي وو چې هغه ځوانان چې په منظمه ډول خپل د سهار چای څښي، ګورئ هغه کسان چې په منظمه ډول دا چای څښي، هغوی کې د کالوري مجموعي اندازه چې د مشبوع غوړو څخه لاسته راځي، ګورئ هغه کالوري چې د مشبوع غوړو څخه لاسته راځي کمه وي. مشبوع غوړ هغه غوړ دي چې ذخیره کیږي او په مصرف نه رسیږي او د دې باعث ګرځي چې انسانان چاق سي او هغوی زیات فایبر او کاربوهایدرات خوري. یعنی دغه د کالوري اندازه چې د غوړو څخه لاسته راځي، خصوصا د مشبوع غوړو څخه چې حیواني غوړ دي اکثرا، دا کمه وي او کالوري د فایبر او کاربوهایدرات څخه وي. فایبرونه چې دي اکثرا په نباتاتو کې موجود دي. دا فایبرونه چې دي ډیر په اسانۍ سره هضمیږي، په بدن کې نه ذخیره کیږي او د ضرورت وړ کالوري هم تهیه کوي. او نور کاربوهایدرات دي چې ډیر ښه هم نه دي خو د انرژي په وخت کې ډیر زیات ضرور دي، لکه ګلوکوز خوړل دي، شیریني باب دي، چاکلیټونه دي، کاکاونه دي. دا ښه شیان دومره نه دي خو اکثرا د غوړو نه ښه دي. دوی وای دغه شان خوري نظر غوړو ته، او نظر هغه کسان ته چې سهار چای منظمه نه وي، د دوی چې دي دغه مشبوع غوړې کم وي او دغه شان خوري. او همداسې د ناري کوونکو ځوانانو فزیکي فعالیت نظر د ناري نه کوونکو ځوانانو ته زیات ویل شوی دی. ګورئ فزیکي فعالیت یوه ډیره مهمه برخه د ژوند ده. نو راځئ چې دا دلته ولیکو. څوک چې فزیکی فعالیت ډیر دی، یعنی څوک چې ناری کوي کنه، نو د هغوی فزیکی فعالیت چی شی وي؟ ډیر وي، اوچت وي. صحیح ده؟ بیا دلته ویلي دي چې د وخت په تیریدو سره شنونکو دا هم وموندله چې هغه ځوانان چې د سهار چای څښي، نظر هغه ځوانان ته چې ناری نه کوي کم وزن لري. یعنی څوک چې ناری نه کوي صحیح ده، هغوی چی شی وي؟ بلکل هغوی چاق وي. ښه، اوس منګه څنګه پوه سو په دغه مطالعه کې چې ویل سوي د ناري کول د چاقۍ څخه مخنیوی کوي؟ یوه خبر. بل دا چې د ناري کول فزیکي فعالیت لوړوي، او بل ناری نه کول یعنی سهار چای نه خوړل د چاقۍ باعث ګرځي. دغه هغه منګه څنګه پیدا کو چې آیا دا رښتیا ده او که نه؟ دا به زه تاسې ته ډېر په ښه توګه تشریح کړم. صحیح ده؟ منګه دلته دوه خبرې لرو. ښه، یو چې دا علت ده یا علیت هم ورته ویلی سئ. صحیح ده؟ چې په دې کې دوه فاکتورونه چې موږ یو بل سره مقایسه کوو، مثلا A او B، هغوی باید A سبب د B او B سبب د A سي، یعنی یو د بل سبب ګرځي. او بل چې شی ده، بل چې ده کوریلیشن یا همبستګي یا ارتباط ده. همبستګي یا ارتباط د فاکتورونو په منځ کې ده. دا چی شی ده؟ دا وایي چې که A هر شی چې وي، که دا واقع کېږي عین وخت کې باید B وي، او که B واقع کېږي عین وخت کې باید A وي. مثلا څوک چې ناری کوي د هغو فزیکي فعالیت باید زیات وي، او هغه کسان چې زیات فزیکي فعالیت کوي طبعا چې هغوی ناری کوي.
ګورئ دا دواړه باید په یو حالت کې اوسي. صحیح ده؟ یعنی څوک چې ناری کوي فزیکي فعالیت زیات وي، دواړه یو وخت کې دي. څوک چې ناری نه کوي چاق وي. صحیح ده؟ ګورئ دا هم په دواړه په یو وخت کې وسوه. څوک چې ناری کوي چاقي کمه وي یا هم ډنګر وي، نو دې ته همبستګي یا ارتباط هم ویلی سو. صحیح ده؟ یا که دا وغواړو په علیت کې دا تشریح کو، داسې دا ویلی سو چې دلته مثلا څوک چې فزیکي فعالیت یې زیات وي کنه، فزیکي فعالیت یې زیات وي، نو طبعا دوی وږي کیږي او ناری کوي، حتما سهار چای خوري ولې چې ډیر زیات وږي کیږي. یا هغه کسان چې ناری نه، یا هغه کسان چې چاق وي کنه، دلته فکر وکړئ چاق وي ما لیکلی، نو طبعا دوی سهار ماړه وي چې نه خوري، نو ناری نه کوي. او هغه کسان چې ډنګر وي کنه، وزن کم وي، طبعا وږي کیږي او سهار چای خوري. په دې ډول هم شاید یو ارتباط برقرار سي چې موږ هغه علیت یا سبب یا اسبابو ته واړو. صحیح ده؟ علیت یا سبب. صحیح ده؟ باید ای سبب د بی او بی سبب د ای وګرځي. او همبستګي چې ده په دې کې ای او بی باید دواړه په یو وخت کې واقع سي. کله داسې هم کیږي چې دریم فاکتور باعث د دواړو کیږي. مثلا زه وایم چې څوک چې فزیکي فعالیت کوي. صحیح ده؟ څوک چې فزیکي فعالیت یې زیات وي کنه، فزیکي فعالیت یې زیات وي، نو دلته دوه خبرې دي. دوی یو خو دا چې سهار چای خوري ولې چې وږي کیږي، ناری حتما کوي، وږي کیږي دا خلک. بل کله چې دوی ناری وکوي فزیکي فعالیت د دوی ډیر سو، طبعا دوی کې چاقي نسته ده، چاق نه وي، ځکه چې دوی فزیکي فعالیت کې کالوري مصرفوي چې نه ذخیره کیږي، چاق نه وي. اوس د ډنګر اوسېدو یا نه چاقېدو او د ناري کولو په منځ کې دغه ارتباط یا کوریلیشن همبستګي چې دا له منځه لاړ، ځکه دریم فاکتور دخیل سو. همداسې څوک چې مثلا چی شی وي زیات چاق وي، څوک چې زیات چاق وي طبعا نو سهار ډوډۍ زړه ته نه کیږي او ناری هم نه کوي، فعالیت فزیکي کم وي. بله خبر دا ده چې یوه بله خبر مهمه دا ده څوک چې تر ناوخته ویښ وي، تر ناوخته ویښ وي. صحیح ده؟ یعنی چې خوب یې کم وي، کم خوب کوي، نو طبعا چې دوی ناری نه کوي. ولی دی لپاره چې نه کوي چې تی خطا کیږي، نو ترڅو دوی ویښیږي ناری خلاص شوی وي او دا باعث د دې ګرځي چې دوی چاق سي. ګورئ اوس د چاقېدو او د ناری نه کولو په منځ کې دغه کوم ارتباط چې مستقیما و هغه له منځه لاړ. زه دا نه وایم چې حتما باید همدغه ناری نه کول د چاقۍ سبب سي. دې کې نورې خبرې هم سته دي کنه چې هغه باعث دې ګرځي چې په دوی کې مثلا چاقي رامنځته ځي. مثلا دا چی شی کېدلی سي؟ زه به تاسو ته یو څو خبرې دلته نورې هم ولیکمه. مثلا د مثال په توګه تاسو فکر وکړئ چې یو نفر چې فقیر وي لکه غریب وي کنه، یو کس که غریب وي نو طبعا دغه سهار چای نسته دی، ناری نه کوي، ناری نه لري خواړه، یا مور و پلار هم په غضب دي، په قهر دي، یا د کوره وتلي دي د غریبي پسې، نو طبعا چې دوی ناری نه لري د دوی ډوډۍ هم صحیح نه ده. صحیح ده؟ که څوک غیر صحیح ډوډۍ خوري نو دا هم باعث د چاقۍ کیږي. اکثرا غوړې غیر صحي اوسي یا هم ډیر زیات شحم لري او داسې نورې خبرې میکروب لري. چاقي خپله یو مرض دی، نو ډوډۍ هم صحي نه ده. صحیح ده؟ اوس تاسې ګورئ چې دلته په دې کې دریم فاکتور هم رامنځته سو چې دغه دواړو حالتونو باعث سو او دا بیا باعث د چاقۍ سو. همداسې د شپې کنه څوک غیر صحي ډوډۍ وخوري، مثلا چپس وخوري، ډېرې زیاتې وریجې وخوري، غیر صحي ډوډۍ کنه، څوک چې د شپې غیر صحي ډوډۍ خوري دا باعث د دې ګرځي چې دوی سهار ماړه وي کنه، ناری نه کوي
ولې شپې ډېرې زیاته خوړلې، ډېر زیاتې چپس خوړلي، ډېر زیاتې وریجې خوړلي دي، یو دا رقم موړ دی. نو دوی ناری نه کوي کله او هم داسې د شپې غیر صحي ډوډۍ خوړلې ده او بدون د کوم فزیکي فعالیت ویده سوي، طبعا چې دوی چاق کیږي، چاق شوي. نو تاسې ګورئ چې داسې نورې خبرې لکه فزیکي کم فعالیت چې موږ دلته وویلې ته ناوخته ویښېدل او کم خوب، غریبي، د شپې غیر صحي ډوډۍ، دا باعث د چاقۍ کیږي. او برعکس د دې کله چې فعالیت فزیکي زیات وي، یو څه وخته خوب وکړي، ډېر خوب وکړي، ښه خوب وکړي او صحي ډوډۍ وخوري، طبعا انسان کې به د چاقۍ له منځه لاړه شي. او همداسې نور فکتورونه هم د چاقۍ دپاره څه دي چې تاسې باید د فکتورونو ترمنځ په کورلیشن باندې پوه سئ چې دواړه په عین وخت کې واقع کیږي. مثلا ناری چې څوک نه کوي یا نه لري هغه چاقیږي، خو که د دوی په منځ کې دریم فکتور راسي نو دوی په منځ کې کوم کورلیشن یا همبستګي چې ده دا له منځه ځي. او ځینې وختونه دغه علتونه چې دي، اسباب چې دي، دوی A سبب د B سبب د A ګرځي. صحیح ده. په همدې ډول سره موږ خپل دا ویډیو پای ته رسوو.